نور تیزی شب فور دور ساتی اوباس شب فور دور فور دور فور 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 نور شب الله الله باش چغتی اوباس شد چغتی اوباس تیزی تیزی ها 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 اوباس شب نور شب الله ها 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 مسلمانوں کا کافرانیو مسلمان کا کافریو څو کسانی څو کافران دي تاسو غړیو کنه بیا نه مخه چپیرو چاتم ګور خام څو کافرانیو 250 دوانیم سوا او تاسو څومره وخت نه تاسو څومره وخت عمر سره کېږي 4 سال او څو جن راغلی ورته سوا جن پر راغلی وجه سوا جادو کې راغلی او تاسو ته څه تکلیف ورکوي ټول بدن نه بدن کې په کوم حصو باندې ډېر تکلیف لګوي معده او دماغ معده ورته څه کوي بوج څنګه بوج بولټې کوي سوځي څه به کوو ازموله بندو خوراک نشي کوي بیا نه بیا څه کېږي چې ازمایي بنده شي خوراک کم او نور په دماغو بوج کې به څه کوئ لیونی ولې داسې کوو تاسو سره د څه ظلم کړی جادوګرو رالېږلي دا جادوګر څوک دی چې تاسو ورته رالېږلي د چا سره څه دښمني مجبوره خو یو ځل ټیک شوه او د چا سره څه دښمني چې داسې ظلم ورسره کړی څه ظلم ده کړی د سره چا څه دښمني دته یې رالېږلي وجه څه نه نور استادانو سره وعدې ماتې کړي که نه بہت ډېر یې کړي ولې نه زیدنه ازادوی هم نه شي و چې زم ازاد کم بیا چې ازاد وکم مشکله اوس به ازاد شو چې داسې څه نه به راځو پھر نہیں آئیں گے وعدے سچا کی جھوٹا اگر دوبارہ ہو پھر آپ نے تو کہا کہ میں آزاد نہیں ہوں گی میں نہیں چاہوں گا نہیں ہوں گی سچا وعدہ ہے نا اگر دوبارہ ہے تو پھر کیا سزا ہوں گی تمہاری اس سے بدتر سزا آپ کو ملے گا اگر دوبارہ آپ نے اس طرح تکلیف نے یا معدہ بند کیے یا دماغ بند کیے یا بے ہوش کیے تو پھر تمہارا سزا موت ہوگی ٹھیک ہے وعدہ پکا وعدہ ہے نا قسم کو اپنے بھگوان پہ کہ میں دوبارہ اس کو پر قسم کس طرح قسم شاہ آپ دوبارہ نہیں ہوں گی اگر دوبارہ ہے تو پھر مار دو چلو ہاتھ میں ہاتھ ڈال دو اور زور کے ساتھ اس کے جسم سے نکلو جاؤ زور لگاؤ سب کے زور لگاؤ انگلی لگاؤ ہاتھ ڈال دو ہاتھ سنم دے ہاں فیض الرحمن کم زی تنگی تی اور سا لگو بور سر واخل بور کوڑے لگ رانا در شدار لگو خونه لگو جا بر سر بیخی سوس کردی لگو دور خپل وزن ټول محترمات دي وبوسکا وګرځه لګلار سره په دی څنګه مردان کنه کم څه څنګه پرانګار کو خپل پریانو ولې دي اولو شو کوي وګرځه دا به ټاکو بوس ورته شوی څنګه بدن ته وګوره سیوی پلاو شو معده خلاص شو
دا ور جناتو خو چیلنج وکړو یو څه ورسره کافیرو څه ورسره شیعګانو نو انشاءالله الله نو امید دی درسته به الله پاک شفا ورکړي